محترم حاضرینو، د روژه مبارک میاشت روانه ده. اول عشره د رحمت عشره و. دی کې د الله تعالی د طرف انسانانو باندې بشمار رحمتونه راتلو. دا غرکم د مغفرت عشره هم تیر و چې هغه کې د بشمار انسانانو د گناهونو مغفرت کې ده. آخرنه عشره چې عتق من النار ده، چې د هر روزه مات پر وخت باندې د انسانانو د جهنم څخه د ازادۍ اعلان کېدونکې عشره ده. نو دا عشره هم خپل منزل ته په آهسته آهسته شکل رسیدونکې ده. د حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه روایت ده چې کله د مبارکه د روژه مبارکه میاشت پر انسانانو باندې رااله، نو د هغې څه یوه ورځ ورمخکې د مازدیګر وختو پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرام مسجد نبوي کې راجمع کړل، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغې ته یو څه مختصره وینا د دې میاشتې متعلق وکړه، او ورته ویلې یا ایها الناس قد اتاکم شهر عظیم، ای خلکو پر تاسو باندې ډېره لویه میاشت را رسېدونکې ده. شهر مبارک ډېره د برکت والا میاشت ده. پر تاسو باندې را رسیدونکې ډېره لویه میاشت ده او ډېره د برکتو ډکه میاشت ده. فیه لیلة خیر من الف شهر. کچیرې دې میاشته کې الله تعالی انسان ته د یوې شپې د لیلة القدر عبادت ور نصیب کی، نو بیا خو د هغې په عملنامه کې د زرو میاشتو د عباداتو څخه زیاته افضل بلل کیږي. او زر میاشت عبادات علماء لیکلی دی غالباً 4 کال راځي. کچیر یو نیکبخت انسان ته الله تعالی د لیلۃ القدر عبادت ورکی، الله تعالی د لیلۃ القدر په شپه باندې د نیک عمل ورکی، د لیلۃ القدر په شپه باندې الله تعالی د صدقې توفیق ورکی. بیا خود الله تعالی په آسمانی کتابو کې 4 کال مسلسل د عابد لیکل کیږي، چې 4 کال مسلسل د دې سړی ورځ ده که شپه ده، د دې سړی سهار او ماښام دا ټوله په عبادت کې تیر شوی دی. او 4 کال مسلسل د زندگی په صدقه کولو کې لیکل کیږي، او 4 کال مسلسل د الله تعالی په مقربو بندگانو کې ژوند تیرونکی بلل کیږي. نو ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام به وی چې دی کې یوه شپه د لیلة القدر ده. کچیرې الله تعالی انسان ته د دې یوې شپې عبادت ور نصیب کی، نو خیر من الف شهر د زرو میاشتو در عبادت د په حق کې افضل دی او بهتره دی. او دې میاشت کې الله تعالی روژې فرض ګرځولې دي، او دې میاشت کې الله تعالی تراویح ستاسو د ثواب ذریعه ګرځولې دي. کچیرې دې میاشت کې الله تعالی یو انسان ته یو نفلی عبادت ور نصیب کړي، نبیا خو هغه نفلی عبادت الله تعالی په فرضي باندې ځینې قبلوي، او هغې ته اجر او مزدوري د فرضي عبادت ور نصیب کوي. او کچیرې یو فرضي عبادت الله تعالی انسان ته په قسمت کې ورکوي او انسان فرضي عبادت ادا کوي، نبیا خو یو عبادت الله تعالی په 80 درجې په 80 عبادات ورلیکي. او پیغمبر علیه السلام وی چې دا میاشت د صبر میاشت ده، او د صبر بدله جنت ده. د خوراکه څه صبر دی، د چښلو څه صبر دی، د شهواني تقاضو فرضی کولو څه صبر دی. کچیرې د یو چا د طرفه د سړي سره تجاوزي، د یو چا د طرفه د سړي سره غصه یي، او یو څوک پر سړي باندې تجاوز او غصه کوي، نو د هغې په مقابل کې هم صبر کول. او پیغمبر علیه السلام وایي چې د دې صبر بدله الله تعالی په جنت کې ورکوي. او بیا پیغمبر علیه السلام وایي الله تعالی دې کې 3 عشرې ایښې دي. اوله عشره د رحمت عشره ده، چې الله تعالی په دې کې پر انسانانو باندې رحمت راوستي. کومو انسانانو باندې رحمت راځي؟ هغه نیکبخت انسانان چې د هغې زندگی په دنیا کې د ګناهونو څخه صفات تېره سوي. نو د کم چا چې زندگی د ګناهو څخه صفات تېره سوي، د هغې دپاره اولنۍ عشره وه چې پر هغې باندې د الله تعالی رحمتونه راتلو. حضرت مجدد الفسانی رحمه الله لیکلی دي چې په دې 10 ورځو کې چې انسانانو باندې څومره رحمتونه راتلو، د دې په مقابل کې چې د ټوله کال د رحمتونو اندازه ولګوي، د دې دواړو تقابل او حیثیت د دریاب او د څاڅکي دی.
چې د ټول کال رحمتونه د هغې حیثیت د څاڅکي وو او دې میاشته کې یا په دې 10 ورځو کې چې کوم رحمتونه پر انسانانو باندې رالو د هغې په مقابل کې د دې حیثیت د دریاب ولو. حضرت مجدد الفسانی رحمه الله دام لیکلی دي چې دا 10 ورځې او دا میاشت دا د ټول قال زړه بلل کېدی. که کم څوک په دې کې د رحمت مستحق سو بیا خو په ټول کال کې د الله تعالی رحمتونه ور باندې راځي. او که یو څوک د خپلې بد عملۍ په خاطر په دې ورځو کې د الله د رحمت څخه محروم سو بیا خو په ټول کال 12 میاشت کې د الله د رحمت څخه بې نصیبه او محروم بلل کیږي. نو اوله 10 اوله لسیزه اول 10 ورځې دا د رحمت ورځې وي چې کم انسانان د ګناو څخه صفا انسانان دي په دې ورځو کې الله تعالی پر هغې باندې رحمتونه راستول. دویمه 10 د مغفرت ولا چې کوم انسانان د نفس او د شیطان په دوکه باندې په ګناه کې راغلي دي نو الله تعالی د هر روز جماعت پر وخت باندې د هغې د ګناه څخه د مغفرت اعلان کاوه. او در حقیقت دا د مغفرت یو موسم و، د مغفرت یو بهار و، د مغفرت یو پسرلی و. تاسو زموږ د عرف و علاقه کې ګورئ کله پر مختلف موسمونه راځي، کله د پسرلی موسم او د بهار موسم راسي چې هر طرف ته ګورې شنګشتیایي، چې هر طرف ته ګورې ګلانې او په هره فضا کې پر هره مځکه باندې د ګلانو خوشبويي سره خورئ. نو خلک ډېر خوشحاله او د خلکو زړونه تر او تازه په دې خاطر چې پر هغې باندې د بهار موسم روان وي. دغه رقم د الله تعالی په ترتیباتو کې دغه 10 ورځې دا د مغفرت بهار او د مغفرت پسرلی و او دې کې د مځکې پر مخ باندې د اسمانو په فضا کې الله تعالی د مغفرت منظرې ښکاره کولې او ملایکو ټولو د هغې منظرو دیدارونه کول چې څومره مخلوقات و هغې ټوله د مغفرت په تمنا کې روان. په دریابو کې چې څومره مایان و هغې د دې انسانانو د مغفرت غوښتنې کولې. په مځکه کې چې څومره خصمانانو میږیانو هغې د مغفرت غوښتنې کولې او په هوا کې چې څومره مرغانو هغې د دې انسانانو د مغفرت غوښتنه کوله. د مځکې په ټوله فضا کې هر ځای د مغفرت نارې وي. او دې 10 ورځو کې الله تعالی ته خپل بنده دومره قریب و او الله تعالی ته د خپل بنده دومره محبوب و چې دی کله ویښه خوسه کوي، چې دی کله په حالت د خوب کې و الله تعالی خوب هم په عبادت کې ورلیکي. که په مسجد کې په حالت د خوب کې و، که په کور کې په حالت د خوب کې و، که په کوټه کې په حالت د خوب کې و، که په حجره کې حالت د خوب و، الله تعالی دا خوب ټوله په عبادت کې لیکي. د روژې په دوران کې چې د خولې څخه کومه ساه راخته الله تعالی د هره ساه د سبحان الله او د لا اله الا الله په ذکر وشمارله. او چې کله به پر د باندې د روژه مات حالت رالی نو روژه مات کې چې به د کوم لاس پورته کوي او کومه غوښتنه به یې وکړه بیا به د الله تعالی د عرش دروازې د هغې غوښتنې دپاره مکملې سي ولاړې. نو ما درته ویل چې تېره کومه 10 ورځې وه دا د الله تعالی د مغفرت یو بهار و چې پر انسانانو تېر سو. موږ او تاسو چې اوس په کومه 10 کې روان یو دا هغه 10 ده چې عتق من النار دی چې د هر روژه مات پر وخت باندې د الله تعالی د عرش څخه د جهنم څخه د ایجاد سوو نمونه اخیستل کېږي. د هغې نوم د هغې د پلار نوم او په ټوله آسماني فضا کې په ټوله عرش کې او په 14 طبقه ملایکو کې د هغې اعلان کېږي چې دې روژه مات کې پلانکی د جهنم څخه آزاد سو، پلانکی د پلانکي زوی آزاد سو، پلانکی د پلانکي زوی آزاد سو. اسې د دې ازادۍ ابتدا دا د اولې ورځې د روژې سره روانه وه. پر اول روژه مات باندې الله تعالی بے شمار انسانان آزاد کړ. دویم روژه مات باندې آزادېدل، په دریم روژه مات آزادېدل. لیکن چې کله روژه کې اوله د جمعې مبارکه ورځ راله د هغې پر روژه مات باندې دومره انسانان آزادېدل لکه د روژې د اولې ورځې څخه چې د جمعې پورې څومره آزاد شوي دي یوازې په جمعه کې د هغې په شمار آزادېدل. بیا چې کله دا ورځ روانه دا د لیلة القدر شپې راس یا 21 دی یا 23 دی یا 25 دی یا 29 و 29 دی. نو دی ورځو کې بیا الله تعالی په هر مازدیګر کې دومره انسانان آزادوي لکه د روژې د ابتدا څخه که په جمعه کې که په غیر جمعه کې چې څومره آزاد شوي دي. او بیا چې کله د روژې آخرنی مازدیګر راورسېږي د الله تعالی رحم د الله تعالی د مغفرت بانې دومره په جوش کې راځي
چې د روژې د اول مازیګره صدر دی پایا پورې څومره انسانان آزاد شوي دي، یوازې په آخري روژه مات باندې الله تعالی د دغومره انسانانو د ازادۍ اعلان کوي. نو مخکنی عشرات دا د ګناهونو څخه د مغفرت عشره وه، او دا عشره کې چې اوس موتا روان دا د الله تعالی د طرفه دا انسانانو د ازادۍ د اعلان کېدلو عشره ده چې په هر مازیګر کې د انسانانو د ازادۍ اعلانونه کیږي. لیکن یو خبره باندې لږ غور کول، که په مخکنی عشره کې د چا مغفرت کېده، که په دې عشره کې په هر مازیګر کې د چا ازادي د جهنم څخه کیږي. که سړی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیثو باندې نظر ولري چې کم انسانان په دنیا کې د نفس او د شیطان په دوکه باندې په ګناه کې راس، یا ظاهری ګناه ځینې وسی یا باطنی ګناه ځینې وسی، یا د الله تعالی د حقوقو ضیاع ځینې وسی، یا د بندگانو د حقوقو تلفیدل ځینې وسی، نو هغې پر دې خپله ګناه باندې پښیمانه وي، هغې پر دې خپله ګناه باندې د پښیمانۍ سره سره د الله تعالی طرف ته رجوع کوي، نو د هغې بیا په مخکنۍ عشره کې د ګناهونو څخه مغفرت، او که د هغې ګناهونه دومره ډېرې چې هغه د جهنم مستحق جوړ کړي، بیا په دې عشره کې د هغې د جهنم څخه د ازادۍ اعلان وي. ازې خو دنیا کې د انسان زندگی امتحاني زندگی ده، د انسان د امتحان دپاره د ښه امتحان اخیستلو دپاره الله تعالی د انسان سره نفس او شیطان ملګري کړي دي، او د نفس زندگیم د انسان سره ډېره نږدې ده، ځکه پیغمبر علیه السلام وایي ان اعدى عدوک نفسک التي بین جنبیک، د ټولو څخه لوی دشمن دغه د انسان نفس دی چې د انسان په وجود کې دننه زندگی لري، او دغه رقم د انسان د امتحان اخیستلو دپاره الله تعالی د انسان سره شیطان ملګری کړی دی، او د شیطان زندگیم د انسان سره ډېره نږدې ده. ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان د انسان په بدن کې د وینو د رګو په ترتیب کې چلیږي. نو چې کله انسان په دنیا کې زندگی د نفس او شیطان سره تیره کی، نو اولنی امتحان پر انسان باندې دای چې د نفس او شیطان په دوکه باندې په ګناه کې راضي او که نه راضي. نو ډېر مبارک انسانان دي چې هغې زندگی 40 کاله 50 کاله 60 کاله د نفس او شیطان سره تیره کا، لیکن په زندگی کې د نفس او شیطان په دوکه کې نه رالو، پر دې اوله مرحله باندې د هغې کامیابي په نصیب سوله. لیکن بعض انسانان داسې دي چې د نفس او شیطان په دوکه باندې په ګناه کې راس، نو په اول ځای کې ناکامه رالی، الله تعالی دستی دویم امتحان ورته ایږدي چې اوس پر دې ګناه باندې دی پښیماني کوي که نه کوي، پر دې ګناه باندې دی توبه کاږي که نه کاږي، پر دې ګناه باندې دی خپل رب ته راجع کیږي او توجه کوي که نه کوي. نو بیا دویم امتحان دی، او په دې دویم امتحان کې چې کله انسان الله تعالی ته پښیماني ښکاره کړي او پر خپله ګناه باندې پښیمانه سي، بیا خو الله تعالی دته پر دویمه پرچه باندې کامیابي ورکوي. الله تعالی د ګناه څخه داسې صفا کوي لکه د چې په زندگی کې ګناه نه یې کړی. نو ځکه د انسان زندگی په دنیا کې د نفس او د شیطان سره ملګرې زندگی ده، او د نفس او شیطان په وسوسو باندې انسان په ګناه کې راځي. زموږ عقیده دا د صرف انبیا د ګناه څخه معصوم او صحابه کرام د ګناو څخه محفوظ، لیکن زما او ستا زندگی نه د ګناو څخه معصومه ده نه د ګناو څخه محفوظ ده. نو د نفس او شیطان په وسوسه په ګناه کې خامخا راځو. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی کل ابن آدم خطاء، انسانیت ټوله په خطا او په ګناه کې راځي، لیکن وخیر الخطائین توابون، چې په ګناه کې رالی بیا بهترین انسان هغه دی چې پر ګناه باندې ورته پښیماني وکړي، پر ګناه باندې توبه وکړي او پر ګناه باندې خپل رب ته متوجه سي. نو ګناه په دنیا کې د انسان څخه مخا کیږي، لیکن د ګناه دپاره مغفرت بهترین، د مغفرت طلبول بهترین لار ده، او د مغفرت د طلبېدو دپاره دا بهترین میاشتې دي، دا بهترین ورځې دي، او دا بهترین عشرې روانې دي. ځکه انسان کې الله تعالی امتحانی زندگی د ما درته ویل، د مسلم شریف یو حدیث دی والذی نفسی بیدی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث قدسی را نقل کوي چې الله تعالی وایي چې پیغمبر علیه السلام وایي زما د په ذات قسم چې زما ساده چا په قدرت کې ده، لو لم تذنبوا که تاسو ګناه نه وکئ، تاسو د پاره الله تعالی شیطان او نفس په دې خاطر پیدا کړی دي چې تاسو سبا ګناه کیږي، که تاسو ګناه نه وکئ لذهب بكم وجاء بقوم آخرین، الله تعالی به تاسو د مځکې سلیرې کې بل قوم براولي،
فیذنبون هغه به ګناهونه کوي و یستغفرون پر ګناهونو به پښیمانی کوي فیغفر لهم د الله د طرفه به پښیمانی قبلیږي. پیغمبر علیه السلام ای زما د الله په عزت او جلال قسم په دنیا کې د انسان سره ګناه کیږي. که ګناه نه وکي بیا خو تاسو ملائکه یاست، که ګناه نه وکي بیا تاسو فرشتي یاست، او د دې خلافت لپاره الله تعالی ملائکه او فرشتي نه دي پیدا کړي. نو ګناه به خامخا کیږي او د ګناه سورسته بهترین ګناګاران انسانان هغه دي چې ګناه وسوا پر ګناه باندې پښیمانی وکي او پر ګناه باندې خپل رب ته رجوع وکي او پر خپل ګناه باندې د الله دربار کې توبه پیش کړي. تاسو ګوره الله تعالی د دې خلافت لپاره آدم ځکه د خلافت لپاره انسان پیدا کړي. الله تعالی ملائکه ته انی جاعل فی الارض خلیفہ، زه په دې ځمکه کې یو انسان پیدا کوم، هغه به زما خلیفہ، زما حکمونه به پر دې ځمکه باندې جاری کړي. الله تعالی په انسان کې د ګناه استعداد کښې شوی او بیا یې دې ځمکې ته راواستوي. چې کوم مخلوق د ګناه استعداد نه لري هغې ګناه نشي کولی لکه ملایکې او فرشتې، الله تعالی هغې د دې خلافت اهل او مستحق نه وبلل. یارې په انسان کې د ګناه استعداد کښې شوی او بیا یې دې دنیا ته راواستوي. بیا ته دې دنیا ته راتلو څخه مخکې الله تعالی په دې انسان باندې د ګناه مشق وکړي. حضرت آدم علیه السلام چې د ټول انسانیت پلارو، حضرت آدم علیه السلام ته الله تعالی په جنت کې زندگی ورک او په جنت کې زندگی ورته آزاده که چې آزاده زندگی کوي. یو درخت وروښول چې د دې خوراک څه تمانه. الله تعالی په خپل حکمت سره جنت ته شیطان ورننه ایستی او د شیطان او د آدم علیه السلام زندگی یو ځای په جنت کې روانه شو او شیطان دستی آدم علیه السلام ته د ګناه وسوسه ور واچوله. فوسوس لهما الشیطان، دو زنانې دواړو ته د ګناه وسوسه ور واچوله. وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین، شیطان قسمونه ورته وخوړل چې آدم زه یو مشوره در کوم، په خدای قسم زه ستا خیر خوایم په دې عمل وکړه. څنګه وسوسه ور واچوله؟ ول دا درخت چې الله تعالی ته ځین منع کړی، د دې درخت خوراک وکړه، د الله خبره مه منه. کدی د دې درخت خوراک وکړي بیا دی الله تعالی هم د جنت څخه نسیستی. نو په دې وجه زه تا خیر خوایم او تا ته د خیر خواهی مشوره درکوم. حضرت آدم علیه السلام د ګناه د شیطان په وسوسه کې راغلی او زنانه هم د شیطان په دوکه کې راغله. د حضرت آدم علیه السلام او د زنانې سره په جنت کې غنا فرمانی وسوه. الله تعالی دا د ګناه مشق په دې باندې وکړي چې ګناه دغه رقم کیږي. شیطان به دغه وسوسه در واچي او ته به د شیطان خبره ومني او پتا به داسې نافرمانی وکړي. حضرت آدم علیه السلام سره چې کله په جنت کې نافرمانی وسوه، حضرت آدم علیه السلام دستی پښیمانه سو، ژړا شروع کړه. 300 کاله حضرت آدم علیه السلام ژړا وکړه. د انسانیت چې څومره اوښکې توسوي دي د هغې 10 حصو کې 9 حصې صرف د حضرت آدم علیه السلام دا توسوي او 40 ځله پیدل پر بیت الله باندې حج وکړي او د پښیمانۍ څخه وروسته یې باره په ژړا کې دا الفاظ ویل: ربنا ان ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دا د توبې الفاظ دي. ولی الله زما څخه ظلم اوس، زه په ډېر لوی نقصان کې رالم، ستا نافرماني راسه وسوه. یا الله که ته پر ما باندې رحم نه وکړې زه بیا په ډېره لویه خساره او نقصان کې یم. علماو لیکلي دي چې الله تعالی د غصې نه بخشي، یارې په زړه کې پښیماني ور پیدا کړه او بیا د خولې څخه د استغفار او د بخښنې الفاظ ځینې جاری کړو. دې کې د الله تعالی حکمت دا او دې کې د الله تعالی مقصد دا چې آدمه ته ځې او ستا بچان در قیامته پورې دې دنیا ته ځي. نو دنیا کې د هغې د نفس او د شیطان سره ډېره نږدې زندگی تیریږي او د نفس او شیطان په وسوسه باندې هغې په ګناه کې راځي لکه ته چې په جنت کې په ګناه کې راغلی. لیکن ستا د ګناه علاج هغه پښیماني وه، ستا د ګناه علاج هغه توبه او استغفار و. نو ستا د بچانو د ګناه څخه د خلاصون علاج، د ګناه څخه تریاق او د ګناه څخه د خلاصون لاره هغه هم دا ده چې دی به د ګناه څخه وروسته په دې زړو کې پښیماني پیدا کوي او د پښیمانۍ څخه وروسته به د توبې الفاظ در خوله راباسي او الله تعالی ته به د یو ګناهګاره په شکل د یو پښیمانه په شکل باندې کښېني لکه ستا ګناه چې الله تعالی در وبخښله ستا د بچانو ګناه به هم داسې بخښل کېږي. نو دې عشرو کې د هغه چا ګناه بخښل کېږي
د دې عشرو پر مازیګر باندې د هغه چا د مغفرت او د جهنم څخه د ازادۍ اعلان کیږي چې هغه په دنیا کې په ژوندۍ کې د نفس د شیطان په دوکه او په وسوسه په ګناه کې راغلی او دې ورځو کې د ګناه صبر ته پښیمان نسی او دې ورځو کې د ګناه څخه توبه وکړي او خپل توجه رجوع الله تعالی ته برابر کی نو الله تعالی د هر روز جماعت پر وخت د ګناو د مغفرت اعلان کی او د هر روز جماعت پر وخت د جهنم څخه د ازادي اعلان کی لیکن د الله تعالی رحمت دی ورځ کې دومره وسیع او فراخ دی کله انسان هر څومره لو ګناي کې پر دې ځکه باندې سرکشیش دی در اسمان رسیدونکو ګناي کې د شرق سکشیش دی در غرب پوری دومره ګناي کده جنوب صدر شمال پوری چې د ګناه هر څومره غټ شکلی د الله تعالی رحمت د دې سره هر څومره غټ دی الله تعالی دې ورځ کې انسانانو ته سوي یا ابن آدم اے د آدم اولادا انک دعوتنی ورجوتنی تا خو زما پر نامه باندې جړه شروع کا او زما سدي د ګناه امید پیدا کړ او یا ابن آدم ورته لا ابالی پر ما سفر وانه لري ته لو اتیت بذنوبک عنان السما کچیر استا ګناه پر دې ځای باندې پر لو وډمه بندستا ګناه د اسمان درچته ورسیږي ثم استغفرتنی بیا ته زما سره د دې غټي ګناه بخښنه وغوړې غفرت علی ما کان فیک لا به هم زه د دې مغفرت کوم ورته یا ابن آدم لو اتیت بقراب الارض خطايایا کله دې مزکه د ټولي کورې مقدار ته ګناهونه راوي چې د شرق صدر غرب پوری د جنوب صدر شمال پوری د مزکه صدر اسمانه پوری د فضای وزره داسې خالی پاتې نه چې ستا د ګناه ډک نه ثم استغفرتنی بیا زما سره بخښنه وغواړي لا اتیت بقرابها ولا تشرك بي شيئا ها دا یو شرط پکښې دی چې زما سره به شرک نه کړي لا اتیتو بقرابها مغفرتا زبد اغي په مقدار باندې بخښنه راوړم ولا ابالی پر ما باندې سباق نستا نو دی ورځو کې کده انسان هر څومره لوی ګناي کده انسان هر څومره عظیم ګناي که انسان په هر ګناه باندې د الله تعالی هر څومره لوی نافرمانی کړي د الله تعالی رحمت دی د الله تعالی مغفرت دی د الله تعالی د طرفه د عتق او د ازادۍ اعلانونه دي نو د هر لوی ګناه مغفرت کیږي د هر لوی جهنمی ازادي ده او د هر انسان د جهنم څخه د ازادي دلو ترتیب روان دي ما درته ویل د الله تعالی دربار کې بیا دانستا چې دا کښنه ګناه ده د لو ګناه ده امام زهری د حضرت عمر رضی الله عنه واقعا نقل کړي هغه حضرت عمر رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دربار ته راغله چې کله کښیناسته نو دې دوران کې د حضرت عمر رضی الله عنه په دسترګو کې وښ کې ښکارا دي او پر مخ باندې ډېر د غم او د پریشانۍ اثار دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چونکې الله تعالی ډېر ښه فراست ورکړو هغه د خپل اصحابو د خپل مرګرو په مزاج باندې ډېر آشنا او ولد انسان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دستی پښتنه جنګي عمر اولی په دې شکل رااله ولې دومره غمجنې او سترګو کې دی وښ کې ښکارا دي حضرت عمر رضی الله عنه ته د الله رسول استاد د دربار په دروازه کې یو نوجوان ولاړو هغه په دومره زارو قطار باندې جړه کوله چې کله ما د هغه جړه واورېدل د هغه جړه پر ما ډېر اثر وکړي نو ځکه زما په رنگ باندې د هغه د جړه اثر ښکارا دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته غو نوجوان ولې جړه کوله ورته هغه سره د خپل ګناهونو غم ور سره او چې الله زما سره ګناه سوي زما د ګناه مغفرت بسنګ وسی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عمر ته غو نوجوان در ما پورې راورس چې ګل رااله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تکشی ناشته نه یو سات کې ډېر ژاړي د جړه څخه خبر نسی کوله چې کله جړه لښ په آرام سولا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ځوانو پر څه باندې ژاړي ورته د الله رسول زما سره ډېر عظیم ګناه سوي ده او زما رب ډېر جبار ذات دی ډېر قاهر ذات دی نه معلوم چې زما انجام او زما عذاب زما رب ماته په کم شکل راکړي نو د خپل ګناه د انجام سره بیریږم د خپل رب د عذاب سره بیریږم په دې خاطر باندې پر خپل ګناه باندې ډېر جړه کوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته سړی ستا ګناه که هر څومره لوی د دې اسمانونو سبلو ګناه نه د دې مځکو سبلو ګناه نه د دې غرونو سبلو ګناه نه
که ستا ګناه د اسمانونو غوندي او د دې مځکو غوندي او د دې غرونو غوندي لا ته پر ګناه باندې توبهګار سې ستا رب ډېر رحیم ذات ستا پر ګناه باندې تا ته مغفرت کوي. چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هر څومره تسلی ورکړي دغه نوجوان وښکي او ژړا نه آرامیش. آخر کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته یې یو پوښتنه درڅه کوم، ورته ستا ګناه لویه ده که د اسمانونه لوی دي؟ ورته د الله رسوله زما ګناه د دې اسمانو څخه ډېره لویه ده. ورته ستا ګناه لویه ده که د مځکې لوی دي؟ ورته د الله رسوله زما ګناه د دې مځکو څخه هم ډېره لویه ده. ورته ستا ګناه لویه ده که د غرونه لوی دي؟ ورته د الله رسوله د دې غرو څخه هم لوی ګناه ده. ورته ستا ګناه لویه ده که د الله کرسي لویه ده؟ ورته د کرسي هم لوی ګناه ده. ورته ستا ګناه لویه ده که د الله عرش لوی دی؟ ورته د الله رسول په خدای قسم د الله در عرش هم لوی ګناه ده. آخر کې پیغمبر علیه السلام ورته وایي سړی ستا ګناه لویه ده که د الله ذات او د الله رحم لوی دی؟ هغه نوجوان په سوګلیو سو د دې جواب نه ورکړي. دا نسی ویلی چې زما ګناه د الله د رحم سلو ده او زما ګناه د الله تعالی د ذات سلو ده. ورته پیغمبر علیه السلام ورته بچی چې هر څومره لو ګناهي د الله تعالی ستا ګناه محدوده ده، د هغې یو کنجو طرف معلوم دی. د الله تعالی رحم دا غیر محدود دی. د الله تعالی رحم ستا ګناه په خپل لپیټ کې اخی، په خپل درمیان کې اخی، ستا د ګناه مغفرت کیږي. ته دومره افسوس مه کوه. چې کله دغه نوجوان لږ سوګلی ودرېدی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل بچی څه ګناه دې کړې ده چې دومره په غم کې؟ ورته د الله رسوله زه د مدینې منورې نباش یم. نباش عربي لفظ دی کپنکش ته ویل کېږي. چې کله یو سړی مړ شي د هغې څه کفن کښل. ورته چې کله په مدینه کې مړی اوسي د ورځې نو زه د شپې ورځم د هغې قبر شنم او د هغې د قبره څه د هغه مړي څه کفن را اخم، بس دا خرڅوم، په دې باندې خپله زندګي تېروم. ورته د الله رسوله 7 کاله مسلسل په دې کې ما عمل وکړي او زما دغه فعل او زما دغه عمل 7 کاله کېږي مسلسل روان دی. وایي څو ورځې مخکې د مدینې منورې په انصارو کې یو نوجوانه زنانه وفات شوې وه چې هغې ته الله تعالی ډېر حسن او جمال ورکړی و. چې کله دا مازدیګر پټه شوله نو زه د شپې د دې قبر ته ورغلم. چې کله مې قبر سره وشانه نو د هغې د بدنه څه مې کفن راواخیستی. چې کله د درې در مابینه پورې راوتلم پر ما باندې زما نفس او شیطان ډېر غالب سلو. د هغې حسن او جمال ما ولیدی او د هغې متعلق ما اورېدلی و. نو زه ور وګرځېدم دې قبر ته ورشوه سوم، نعوذ بالله د هغې سره مې زنا وکړه. ورته چې کله د دې زنا سره ولاړ سوم او راووتم چې مخ ته رالم نو که ګورم هغه زنانه لڅه د درې په مابین کې زما مخ ته ولاړه ده. بهرای راتلې ظالمه څه به کوې؟ د حساب ورځ، د الله تعالی د ملاقات ورځ، د الله تعالی د عدل او د انصاف په ورځ به څه کوې چې تا نن زه د دې مړو په قبرستان ټولو کې لڅه ودرولم او زه دې شرمنده کړم. ورته یې ظالمه په هغه ورځ به جواب څنګه وایې چې نن تازه د مرګ په حالت کې د جنابت په شکل کې خپل رب ته پر پیښېدلو باندې مجبوره کړم چې زه به نن خپل رب ته پیښېږم د جنابت په حالت کې. دی وایي چې زما پر سترګو باندې توره شپه راله، بس پر هغه ځای باندې کښېنستم. چې کله ناستم چې سهار ورناست و د هغې څه وروسته زه په سد کې رالم راولاړ سوم. نو زما څه دغه ګناه سوې ده او د دې ګناه باندې ما ته ډېره ژړا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دغه نوجوان د داستان واورېدی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام در دې سټ ونیوی. ورته یې ظالمه ستا د زما د درباره څه وځه، ستا ځای جهنم دی، ستا د ګناه په خاطر اسې نه چې اوس موږ د الله تعالی د عذاب در دایره لاندې رانسو. نو هغه سړی د خپل درباره څخه پیغمبر علیه السلام وایستی. هغه نوجوان چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د درباره څخه ووتی نو 40 ورځې د مدینې په ځنګلو کې په ژړا تېروي او شپه ورځ په توبه کې ده، شپه ورځ په پښیماني کې ده، شپه ورځ د الله تعالی څخه د مغفرت په تلاش کې ده. 40مه ورځ یې د سر د اسمان طرف ته پورته کوي. ورته یا الله که به زما توبه ستا په دربار کې قبوله وي او زما ګناه باندې به ستا رحم راځي نو زما د توبې خبر پیغمبر علیه السلام او صحابو ته ورکړه. او که به زما پر ګناه باندې ستا د طرفه توبه نه وي، زما توبه به قبوله نه وي، نو یا الله د اسمانه څه اور راشه وکړه چې پر دې ځای زه وسوځل سم، نوره زندګي زه په دنیا کې نه سم تېرولی. چې کله د هغه نوجوان د خولې ژړا وه
د هغې چیغه او فریاد د الله عرش ته رسیږي نو الله تعالی د عرش څخه جبرائیل علیه السلام را استی ورته ورسه پیغمبر حضرت جبرائیل علیه السلام راغلی پیغمبر علیه السلام ته وایي ورته ای د الله رسوله دا انسانیت تا پیدا کړی دی اول ورته د الله طرفه سلام دی پیغمبر علیه السلام د سلام جواب وایي ورته الله تعالی دویم پیغام په لاس دا راکړي چې دا انسانان تا پیدا کړي دي پیغمبر علیه السلام ډېر په وهم کې سو ورته انسانان ما نه دي پیدا کړي زه ټول انسانیت زموږ رب پیدا کړي جبرائیل علیه السلام ورته دویم پیغام الله دا راکړی دی چې د دې پیغمبر څخه پوښتنه وکړي چې د انسانیت ته رزق ستا په لاس دی پیغمبر علیه السلام بدن بلب شروع کړي ورته جبرائیل زما او زما د ټول امت رزق بلکې د ټول انسانیت رزق دا د الله تعالی د طرفه دی دریم پیغام حضرت جبرائیل علیه السلام دا ورته پیښوي چې دې پیغمبر ته وایي چې ای د انسانیت ګناهونه تور بخښي د دې توبه قبلېدل او د دې د ګناهونو مغفرت دا ستا په اختیار کې دي پیغمبر علیه السلام ورته زما په اختیار کې خو هیڅ نسته ورته چې ستا په اختیار کې هیڅ نسته ورسه هغه بنده د ځنګله څخه در لاس نیولی راوله او زما د طرفه د توبې د مغفرت اعلان بشارت او زیری ورکا او په خپلو صحابو کې زندگی روانه کا او د هغې پر سر باندې د شفقت لاسونه تېروه د بیا پیغمبر علیه السلام هغه نوجوان چې په ځنګله کې ګرځي او هغې په ځنګله کې راولي او پر تندي باندې موچوي او په خپله سینه پورې نسي چې ستا د توبې د قبولیت دپاره الله تعالی د عرش څخه ماته جبرائیل راستوي بیا د هغې ټوله زندګي د پیغمبر علیه السلام په صحابو کې تېرېږي نو ما درته وی چې د انسان ګناه په هر څومره باندې لوی چې د انسان زندگی په هر څومره کبیره ګناهونو کې تېره سوي لیکن چې انسان په صداقت سره د الله تعالی طرف ته خپل پښیماني تېره کړي ښکاره کړي الله تعالی د انسانانو در ګناهونو یقینا مغفرت دی او دا د مغفرت دپاره بهترین اوقات دي او دا د مغفرت او د بخښنې بهترین مازدیګرونه دي الله تعالی دې وختو کې انسانانو ته وایي ورته یا ابن آدم ذکرتک وتنسانی اے د آدم بچے هر سات کوي را یاد دی لیکن ستا څخه زه هېر یم سترتک ولا تخشانی ورته بنده ته ګناه وکړې زه پرده در باندې واچوم ته ګناه وکړې زه پرده در باندې واچوم ولا تخشانی زما څخه نه بیریږي چې یا به دې رسوا کم یا به په دنیا کې رسوا سي یا به په آخرت کې رسوا سي ورته بنده زه نن ستا د توبې په انتظار باندې ناست یم نن الله تعالی د دې بندگانو د توبې انتظار کوي نن الله تعالی د دې بندگانو سره د صلح انتظار کوي نن الله تعالی په دې انتظار ناست دی چې زما ورک بنده زما نافرمانه بنده زما تښتېدلی بنده دا به کله زما غېږې له راځي او زما پر لاس به کله توبه کاشي نن د ټولو اسمانو ملایکې په انتظار کې دي چې کله د مځکې پر مخ باندې یو نوجوان پر خپله ګناه باندې توبه وکاږي نو ملائکه په اسمانو کې چراغونه بند کی و اصلح العبد مع مولاه نن خو د مځکې پر مخ باندې بنده د خپل رب سره جوړ او صلح وکړه نو ما درته ویل الله تعالی د بندگانو انتظار کوي پیغمبر علیه السلام حدیث قدسی را نقل کوي و من اتانی شبرا فاتیته من تقرب الی شبرا چې کوم څوک نن ماته د یول ویشت الله وی را نږدې سي تقربت الیه باعا زدا یو لیت څه ور نږدې کېږم ومن تقرب الی باعا چې څوک دا یو لیت څه ماته راوز کېږي تقربت الی ذراعا بیا د دې ځای څخه تر دې ځای پورې دا ګز دی زه یو ګز ورز کېږم من اتانی یمشي اتیته هروله چې کله بنده زما پر طرف باندې پیدل را روان سي زه مخ له ورځم الله وایي په دې غېږ پورې نسم تاسو مور لیدلی مور چې کله څه بچی په تګه مخته کوي نو بچی پر هغه ځای باندې لکي او ورته وایي بچی پای چې کله هغه بچی را روان سي هغه بچی ګزارېږي نو مور ورمنډه کې به په غېږ پورې ونسي نو الله تعالی وایي بنده زما پر طرف باندې را روان سه چې ته کله قدم را واخې که نفس و شیطان ته ګزارولې او نفس و شیطان ته وسوسې در اچولې ته بیا په ګناه کې اخته کولې زه په منډه درځم تا په خپله غېږ پورې نسم او تا د نفس و د شیطان د ګزارېدو څخه خلاصوم پیغمبر علیه السلام له قیدیان رالو په هغې کې یوه زنانه ده جنگي قیدان دي نارینه دي زنانه دي ماشومان دي
او رش دی په دې رش کې د یو زنانې څه بچی ورک دی ماشوم بچی ورک دی هغه زنانه ډېره ناقراره کړیږي یو طرف ته بل طرف ته منډې وي او چیغې وي او ژاړې د خپل بچي تلاش کړي چې کله ډېره ستړې سوه ډېره وګرځېدله او صحابه د هغې مور محبت ته ډېر حیران دي چې د دې مور د بچي سره څومره مینه ده او د دې بچي په تلاش کې څومره سرګردانه ده چې کله ډېره وګرځېده د غرمې په ګرمي کې بچی په یو کونج کې په خارو لړلی پیدا کړ چې پیدا یې کړې هغه مور دا بچی په غېږ پورې ونیوی یو ګړی په دې سینه پورې موږي د هغې څه وروسته یې پر دې تندي موچي پر دې مخ یې موچي او په غېږ کې واخیستلی پیغمبر علیه صلات وسلام به صحابو ته د دې مور محبت مې د بچي سره و هغه ورته و د مور محبت مې د بچي سره ولیدی ورته ایا د مور باندې دا فکر لرئ چې دا مور به یو ورځ دا بچی دوزخ جهنم ته اور ته وغورځي ورته صحابه ورته د الله رسوله دا ممکنه نه ده چې دا مور د دې دومره محبت سره دا بچی یو ورځ جهنم ته وغورځي پیغمبر علیه السلام ورته زما دې د الله په عزت او جلال قسمي چې د الله مینه د خپل بنده سره د دې مور د مینې لس چنده زیاته ده نو ستاسو پر خپل رب باندې څه ګمان راځي چې ستاسو رب به خپل بنده دې جهنم ته څنګه ورغورځي نو ځکه ما درته ویل الله تعالی د مغفرت ورځې راوستلې دي الله تعالی د بنده د صلح انتظار لري او الله تعالی نن په اسمانو کې ملایکې انتظار دي چې کله به د مځکې پر مخ باندې یو بنده د خپل رب سره صلح وکړي او د هغې په مقابل کې دوی په اسمانو کې زیرې سره ورکوي او د هغې په خوشحالۍ کې دوی په اسمانو کې څراغان بلوي په دې باندې نه دوکه کېدل د الله تعالی رحم د څپو په شان راځي د الله د رحم موجونه وي او د الله تعالی د رحم دریابونه وي او د الله تعالی رحم غیر محدودي چې هر څومره ګناه وي د الله تعالی رحم پر هغې باندې غالبه دی د الله تعالی د رحم په خاطر د هغې مغفرت کیږي چې کله غزوه احد راله غزوه احد کې د پیغمبر علیه صلات وسلام اکا حضرت حمزه د پیغمبر علیه صلات وسلام رضعي ورور هم و ځکه د پیغمبر علیه السلام سره یو ځای تیرودلی او د پیغمبر علیه صلات وسلام په ډېرو نږدې ملګرو کې هم چې د هغې په اسلام راوړلو باندې الله تعالی مسلمانانو ته مکه مکرمه کې ډېر غټ تقویت ولا ورکړی د پیغمبر علیه صلات وسلام اکا حضرت حمزه د احد په میدان کې شهید شهادت په کم شکل باندې و چې د هغې نس څیرې سو د نس چې څومره اندامونه دا پر دې مځکه زره وغورځول سو د هغې غوږونه پرې سو د هغې فضه پرې سوه د هغې سترګې راووتې د خپله ځای د هغې بدن ټوک ټوک پیغمبر علیه صلات وسلام چې کله د احد په شهیدانو کې ګرځېدی چې کله د خپل اکا حضرت حمزه ته ودرېدی نو پیغمبر علیه صلات وسلام ژړا په سګلیو باندې راتله چې د سیرت کتابونه سړی وګوري بل ځای کې د پیغمبر ژړا په سګلیو دومره ثابته نه ده لکه د احد په میدان کې د پیغمبر علیه السلام سګلۍ اورېدل کېدې حضرت حمزه چې کله د پیغمبر علیه صلات وسلام اکاو او پیغمبر علیه السلام پر هغې باندې دومره غم کاوی نو د حضرت علی رضی الله عنهم اکاو هغې هم دغومره غم ښکاره کړي چې کله د پیغمبر د ژړا او د حضرت علی د ژړا اواز په احد کې پورته سو نو د احد ټوله صحابه کرام په ژړا کې د احد د میدانه څخه د ژړا یو ژوژ پورته کېدی پیغمبر علیه صلات وسلام ته زړه دومره زور ورکړی مراورته یا کا چې چا څه در سره کړي دي زما دي د خدای په ذات قسمي چې د 100 کسانو سره به دغسې کوم لیکن دا چا ور سره وکړو د حبشې یو غلامو چې د مکې د مشرکینو په غلامي کې و او هغې د یو انعام په ګټلو په خاطر د پیغمبر علیه صلات وسلام اکا په دې شکل شهید کړي او د هغې بدن یې په دې شکل باندې مسله کړي چې کله پیغمبر علیه صلات وسلام دا قسم وخوړی چې اکا چې چا در سره کړي دي د هغو 100 سره به دغسې کوم نو الله تعالی دستي جبرائیل علیه السلام د احد میدان ته راواستوی پیغمبر علیه السلام ته تسلي ورکوي ورته و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ای پیغمبره چې څه در سره سوي دي د یوه سړي سره دغسې کولی شي د 100 کسانو قسم به نه اخلي و ان صبرتم لهو خیر للصابرین که تاسو پر دې باندې صبر وکړئ صبر بیا ستاسو دپاره ډېر ښه عمل دی پیغمبر علیه السلام د احد په میدان کې اعلان وکړئ ول زما رب زما دپاره صبر خیر بولي تاسو پر ما باندې ګواه اوسئ چې زه د اکا پر شهادت باندې نور صبر کوم معارف القرآن لیکلی دی پیغمبر علیه السلام بیا د دې قسم کفاره هم ادا کړه چې کله په 8م کال د هجرت باندې د مکې فتح راله
او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په فاتحانه شکل باندې مکی ته راشه. اوس چې په مکه کې څومره مشرکین وو چې هغې ډېر غټ جرمونه کړي وو، هغې اطرافو ته سره وتښتېدل. په هغې کې هغه وحشي قاتل هم ولو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عقایب په دې شکل قتل کړی وو، نو هغې یمن ته وغورځېدی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې برته مدینې ته راغلی، ماره یو قاصد راوبالی. چې کله قاصد راوبالی، په هغې ته یو خط په لاس ورکوي. هغه روایت کې راځي، حضرت عبدالله ابن عباس روایت کوي، بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم الى وحشی یدعوه الى الاسلام. پر کاغذ باندې یو خط ورته ولیکئ، ورته وحشي راسه، مدینې ته راسه، مکې ته راسه، د مسلمانانو ملک و ملت ته راسه او په اسلام ځان مشرف کړه. چې هر څومره لوی قاتل دی، هر څومره لوی مشرک دی او دومره لوی مجرم، لیکن د هغې باوجود پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خط ورواستوی. قاصد ته یې په لاس ورکړي، ورته وحشي ته وایه چې پیغمبر وایي اسلام راوړه، مدینې ته راسه. وحشي له چې کله خط راغلی، چې کله یې وکتل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طرفه د اسلام دعوت دی، او دستي یې هغه خپل جرم په دماغ کې پله وګرځېدی چې ما څه کړي وو. نو فارسل الیه، د خط پر شا یو څه ورته لیکي. څه ورته لیکي؟ ورته ان من زنا وقتل واشرک، چې کم څوک په زندگی کې زناکار وي، چې کم څوک په زندگی کې مشرک وي، چې کم څوک په زندگی کې قاتل وي، نو د هغې متعلق استاسو دا قرآن دا لیکي چې یلقى اثاما یضاعف له العذاب، چې کم څوک د دې ګناو سره یو ځای سي، الله تعالی به دوچنده سزا ورکړي. ورته وایي و انی فعلت ذلک کله، زه مشرکم یم او قتل می د حمزه غوندې انسان قتل کړی دی او ډوله زندگی می په زناکاری کې تیره کړې ده. فکیف تدعوننی الی الاسلام، ای د الله رسوله ته ما اسلام ته څنګه دربولي، ته ما ته دعوت څنګه راکوې چې زما خو جرم دا دی، زه مشرکم یم، زه قاتلم یم، زه زناکار هم یم، او ستاسو د قرآن دا فیصله ده چې څوک په دې اعمالو کې راسي، الله تعالی به ډېره زیاته سزا ورکړي، او ته ما ته وایې چې ته اسلام راوړه، اسلام ته غاړه کښېږده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې کله د وحشي د طرفه جواب راغلی، قاصد د یمن څخه مدینې ته راورسېدی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله جواب ګوري، نو ډېر په حیرت کې دی چې اوس دې وحشي ته څه ولیکم. لیکن الله تعالی دومره کریم رحیم ذات، الله تعالی د عرش څخه د دې پیغاماتو تبادله ګوري. چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیغام ګوري، د اعلی علیین څخه الله تعالی جبرائیل علیه السلام دستي راورسوي. حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام راغلی، ورته د الله رسول وحشي ته دا آیات ولیکه، د الله دا پیغام ورته ولیکه، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. مشرک، زناکارا او قاتل الله نه بخشي، لیکن کچیری ایمان راوړي، پر خپل عمل باندې توبه وکاږي او زندگی نیک عمل یې تیره کړي، نو بیا د الله تعالی د طرفه د مغفرت اعلان دی چې د الله د طرفه بخښل کیږي. چې کله حضرت جبرائیل علیه السلام پیغام را ورسوي، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا پر خط باندې وحشي ته ولیکي الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. توبه وکړه، ایمان راوړه، نیک عمل زندگی روانه کړه. د الله پیغام دا دی چې الله تعالی مغفرت درته کوي. خط چې کله بیا د مدینه منورې سه یمن ته راورسېدی، وحشي ته چې کله خط فیس چې پیغمبر خو جواب لیکلی دی چې ایمان دی او توبه ده او نیک عمل زندگی ده. وحشي بیا کې ګوري، وایي دې کې یو شی دا لیکلی دی چې ایمان راوړو، ایمان راوړلو ته تیار یم. دویم شی دا کې لیکلی دی چې توبه وکړه، توبې کښلو ته تیار یم. لیکن دریم شی په دې کې ډېر ګران دی، وعمل عملا صالحا، چې زه به بیا نیک عمل زندگی تیروم. برای ولیکل په جواب کې وایي هذا شرط شدید لعلی لا اقدر علیه، دا ډېره ګرانه خبره ده، دا ډېر ګران شرط دی، شاید زما په قدرت کې به دا نسي را، نو د دې شرط په خاطر زه اسلام راوړلو ته تیار نه یم. ایمان راوړل اسانه مسله ده، توبه کښل راته اسانه ده، لیکن زندگی په نیک عملي کې تیرول دا راته ګرانه ده چې بیا به زه در مرګه بد عمل نه کوم. وایي دا ډېر ګران شرط دی، د دې وجه باندې زه د ایمان راوړلو ته تیار نه یم. چې کله وحشي د جواب د کاغذ پر شا باندې بیا جواب ولیکي، قاصد راغی مدینې ته بیا راغلی. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جواب ګوري، پیغمبر علیه السلام ډېر حیران دی. الله تعالی دومره رحیم ذات دی چې کم قاتل دی، کم مجرم دی،
هغې ته بار بار د اسلام پیغامونه دي، لیکن هغې په دې خپل اسلام راوړلو باندې خپل ناز و نخرې ښکار کوي. یار وایي په دې نه راوړم، بیا وایي په دې نه راوړم، بیا وایي په دې نه راوړم، په دې نه راوړم. چې کله د وحشي جواب را ورسېدی، حضرت جبرائیل علیه السلام د عرشه څخه بیا راغلی، ورته یې پیغمبره دې وحشي ته ووایه ان الله لا یغفر ان یشرک بی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. وحشي ته نور چې هر څه کوي د نیک عملی شرط د قیامته پورې در مرګه پورې نه در باندې ږدو، صرف شرک مه کوه. الله تعالی مشرک نه بخشي. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، د مشرک سم ما سوا چې هر څه وکړي الله تعالی ټول در بخشي چې د الله خوښه شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ولیکل چې ای وحشي الله تعالی دا پیغام درته پیښوي چې الله تعالی وایي مشرک نه بخشم، شرک مه کوه، د دې سم ما سوا در ټولو ګناهونو که دې بدې عملي وکړه در هغې هم در تېرې شي. قاصد بیا رالی، وحشي ته چې رالی، وحشي چې کله پیغام وکاته په یمن کې، الله تعالی د طرفه پیغام دا دی چې الله تعالی مشرک نه بخشي، د شرک څخه سوا چې څومره ګناهونه دي دا ټوله بخشي چې د الله خوښه سي. د چوکاتی برسه وی ارانی بعدو فی شبهه، زه خو در اوسه لا په شک یم. دی کې الله تعالی دا لیکلي دي چې زه هغه چاته مغفرت کوم لمن یشاء چې زما خوښه سي، او لا ادري ایغفر لی ام لا، ما ته در اوسه دا نه معلومیږي چې زما مغفرت به نو د الله تعالی خوښي که به نه وي، نو په دې وجه باندې زه د اسلام راوړلو ته نه یم تیار. دی کې الله تعالی مغفرت د خپلې خوښې پورې تړلی دی چې زما خوښه سي، لیکن دا ماته نه ده معلومه چې زما مغفرت اوس د الله خوښه ده که نه ده. نو چې کله در څو پورې دغه نه را معلومه سوې هم زه اسلام ته نه یم تیار. د هغې څه وروسته بیا پیغام راځي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینې منورې ته د ده د پیغام را رسېدو سره الله تعالی د عرش څخه بیا جبرائیل د جواب دپاره راستي. د الله تعالی رحم دی، د الله تعالی د انسانانو سره دومره عظیم رحمت دی چې یو مجرم دی، یو قاتل دی، یو مشرک دی، یو زناکار دی، الله تعالی د هغې د مغفرت دپاره داسې اسانۍ جوړوي. آخرنی پیغام ورته لیکي، حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام آیات راځي وقل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. ای پیغمبره دې زما بندگانو ته وایه چې ګناهونه در څه سوي دي، ګناهګاران یاست، لا تقنطوا من رحمت الله، دا الله د رحمت څخه مه ناامیده کېږئ. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله تعالی ټولې ګناهونه در بخشي. ولې بخشي؟ ځکه انه هو الغفور الرحیم، ځکه الله تعالی ډېر بخښونکی ذات دی، الله تعالی ډېر رحیم ذات دی. ستاسو ګناهونه که هر څومره ډېري د الله تعالی در مغفرت نسي ډېرېدی، ستاسو ګناهونه که هر څومره زیاتي د الله تعالی در رحمت نسي زیاتېدلی. دی کې الله تعالی دومره تاکیدات کوي چې څوک د عربیت سره اشنایي. ان الله ان د تاکید دپاره دی، یغفر الذنوب، الذنوب باندې الف لام د تاکید دپاره دی، جمیعا د تاکید دپاره دی. لکه زموږ پښتو کې یو سړی بل چاته وایي الله تعالی ستا ګناهونه یقینا خامخا ضروري در بخشي. الله تعالی دې جمله کې عربي کې دومره تاکیدات ورته پیښوي چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د آخرنی آیات وحشي ته پر کاغذ و پیغام باندې ولیکئ، نو بیا یې د مدینې څخه قاصد راواستوی. وحشي چې کله د آیات ولیدی چې الله تعالی ګناهګارانو ته دا پیغام کوي چې کله ستاسو څه ګناهونه وسي تاسو د الله تعالی د رحمت څخه مه ناامیده کېږئ، ځکه الله تعالی د ټوله انسانیت هر څومره ګناهونه خامخا وربخشي، ځکه الله تعالی یقینا مهربانه دی، یقینا بخښونکی ذات دی. نو وحشي هغه کاغذ په لاس کې راواخستی، ورته نعم هذا نعم هذا، دا د الله د طرفه ډېر بهترین پیغام دی. صحابه وایي چې په دغه ورځ زموږ د زندګۍ د ټولو څه لویه خوشحالي وه چې د الله تعالی د طرفه موږ ته دا پیغام راورسېدی. هغه کاغذ یې په لاس کې دی، راغلی مدینې ته اسلام یې راوړی، فجاء و اسلم. چې کله اسلام راوړی نو صحابه کرام ډېر خوشحاله دي. یو صحابي دستي د پیغمبر علیه السلام څخه پوښتنه کوي، ورته یې در الله رسوله دغه آخرنی پیغام چې جبرائیل راورساوی اهذا له خاصتا، ایا دا خاص د وحشي سره تعلق لري ام لعامة المسلمین، که د مسلمانانو عام سره هم د الله دا پیغام دی؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته بل للمسلمین عامه، دا پیغام د الله تعالی عامه مسلمانانو ته.
چې کله ګناه در څه وسي نافرمانی در څه وسي د الله تعالی د دربار سره نا امیدي مه کوئ. الله تعالی د انسانانو ګناهونه بخشي ځکه الله تعالی مهربانه ذات دی. لیکن چې اسلام یې راوړی چې کله به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخ مبارک ته کښېناستی نو د ده په لیدلو باندې به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه د خپل اکا شکل په یاد ورغی، د هغې هغه ټوکړه ټوکړه بدن. نه ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داسې د رحمت په شکل ورته ویل الوحشي د که چې وس دې وسې زما مخ ته مه کښېنه چې راسې زما شاته کښېنه. نو په دې عمل به وحشي ډېر شرمنده و او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مخ د نه کښېنستلو په خاطر به د صحابو هم پر دې وحشي باندې ذهناً یو څه اعتراض. لیکن تاسو ګورئ دنیا کې چې کله پلار او بچی سره ناراضه سي نو پلار بچي ته ډېر په غوسه وي، لیکن چې کله بچی برته پښیمانه پلار لراس او د پلار لاسونه او پښې ورمچ کي او د پلار سره معاهده وکړي چې پلاره په مستقبل کې ستا نافرماني بیا نه کوم، بیا تاسو د پلار رحم ته ګورئ چې پلار څومره په جوش کې راس. دستی بچی ته پیسې ولا ورکړي، دستی بچی ته وایي تا ته پلانکی سکوټر درانسم موټر درانسم، د بچی د خوشحالۍ د پلار لپاره پلار دستی اوس کوي. وحشي چې څومره د الله تعالی سره لري انسان او ډېر جرمونه او ډېر قتلونه او ډېر زنا او ډېر شرکونه یې وکړي، لیکن چې کله الله تعالی ته رالی نو د وحشي پر زندگی دا یو داغ و چې بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخ ته هم نه پرېښوی او صحابه به هم دته لږ کرکه کوله او د کرکې په نظر به ورته کتل. لیکن چې کله د الله تعالی سره روغه وکړه نو الله تعالی دا کرک هم د زندگی لرې کوي. د حضرت ابوبکر په دور کې د مسیلمة الکذاب سره جهاد رالی چې هغې د نبوت دعوه وکړه، اولنی د پیغمبر سره وروسته مسیلمه دعوه وکړه چې زه نبی یم. حضرت عمر رضی الله عنه د هغې سره حضرت ابوبکر رضی الله عنه د هغې سره جهادي لشکر واستاوی، لیکن د الله قدرت داسې و چې دا د ټول انسانیت لوی مجرم د هغې قتل الله تعالی د وحشي په توره باندې راوستی. وحشي ته الله تعالی دا پیغام دا قدرت ورکړي، وحشي ته الله تعالی دا نعمت ورکړي او وحشي الله تعالی په دې نعمت ونازوي چې د مسیلمه کذاب سر هم د وحشي په توره باندې پریس. نو بیا به برملا اعلان د صحابو په مخ کې کاوه، په ډېره جګه غاړه به ګرځېدی او ښکاره فخر به کوئ او ویل به قتلتو فی الجاهلیت غیر الاسلام، په جاهلیت کې چې هم په ټوله مسلمانانو کې بهترین انسان قتل کوي چې حمزه و، وقتلتو فی الاسلام شر الناس، چې اسلام ته بیا رالم د ټوله انسانیت بدترین انسان چې مسیلمه و هم الله زما په توره باندې قتل کړي. نو بیا به هغه کرکه هغه شرم هغه عار د دماغ مسلې وکړي. نو مقصود می دا دی چې دغه پیغام چې دې ګناهګارانو بندگانو ته ووایه که چیرې ستاسو څه ګناه سوي نو تاسو د الله د درباره څه مه نا امیده کیږئ، ځکه الله تعالی ټول ګناهونه خامخا در بخشي. او ولې بخشي؟ ځکه علت یې دا دی چې الله تعالی ډېر مغفرت کوونکی ذات دی، الله تعالی ډېر مهربان او ډېر رحم کوونکی ذات دی. نو د الله تعالی د مغفرت اعلان، د الله تعالی د مغفرت ندا، د الله تعالی د مغفرت आवाज پر ټوله انسانیت باندې د هغې دپاره دا مازدیګرونه دي. نن د جمعې مازدیګر دی او نن د جمعې په مازدیګر کې چې کله سړی په مسجد کې ننواتې د الله په کور کې کښېني او یا د خپل کور په کمره او په حجره کې الله تعالی ته ننواتې ورسي، نو بیا خو په دومره اساني باندې الله تعالی د انسان د ټولې زندګۍ صغیره او کبیره ګناهونه ورمعافوي چې بیا په کال 12 میاشتې کې پر انسان باندې داسې سیزن نه راځي د الله تعالی د طرفه داسې د اسانۍ د معاملې سره انسان نه مخامخ کېږي چې د مازدیګر وخت راورسېږي او روژه ماته 10-15 منټه پاتې او دا وخت د دعا د قبولیت وخت، یو طرف ته جمعه او بل طرف ته روژه او د روژې د جمعې مازدیګر. نو ما درته ویل چې دې وخت کې خو د الله تعالی رحمت هغې دې سما او دنیا ته راشوسي او د دې انسانانو د مغفرت انتظار لري او د دې انسانانو د توبې انتظار لري او د دې انسانانو د پښیمانۍ انتظار لري او د هغه چا د مغفرت په نصیب کېږي. ما مخکې درته ویل چې پر ګناهونو باندې الله تعالی توبه ور نصیب کړي. توبه څه ته وایي؟ زه د دې متعلق لږ خبره کوم، تاسو لږ پر دې فکر وکړئ. د توبې دپاره علماو دوی مرتبې لیکلي دي. یوه مرتبه د توبې اجمالي ده
او دویمه مرتبه د توبې تفصیلی ده چې نن سړی په کم شکل توبه وکړي. اجمالی توبه دې ته ویل کېږي چې سړی د الله تعالی په کور کې یو تنها ځای خامخا مسجد نه دی ضروري حجره ده هر ځای چې دی سړی د الله تعالی په کور کې تنهایی د پریشانۍ او د پښیمانۍ په شکل کشي چې په زندگی کې څومره ګناهونه سوي دي که ښکاره ګناهونه دي که پټ ګناهونه دي که لوی ګناهونه دي که کوچني ګناهونه دي که د الله حقوق دي که د بندگانو حقوق دي دا ټول په دماغ کې راوګرځي چې الله زما څه خدا ګناه هم سوی ده زما څه دام سوی ده زما څه دا سوی ده د هغې څه وروسته پر دې باندې الله تعالی ته توبه وکړي چې الله ته مې د دې ګناهونو څخه معاف کړه. د هغې دپاره بهترینه طریقه دا ده چې سړی 2 رکعته لمونځ د صلات توبه په نیت باندې وکړي او د هغې څه وروسته چې کله کښېناستی د هغې خپل ګناهونه ټول په دماغ کې راوګرځي او د هغې څه وروسته خپل رب ته لاس پورته کړي. یا الله زما په زندگی کې چې څومره ګناهونه دي پټ ګناهونه ښکاره ګناهونه کوچني ګناهونه لوی ګناهونه د بندگانو حقوق راځه ضایع سوي دي ستا حقوق راځه ضایع سوي دي یا الله زه پر هغې باندې پښیمانه یم یا الله زه پر هغې باندې شرمنده یم او یا الله ستا سره وعده ده چې په مستقبل کې بیا زه دا ګناهونه نه کوم در تیرو ته په خپل فضل و کرم را تیر سي. دې ته ویل کېږي توبه اجمالي. اجمالا د خپلو ګناهو څخه توبه کښل او په دې اجمالي توبه باندې د سړي غاړې نه دي خلاصي د دې څه وروسته تفصیلي توبه غواړي چې څومره فرایض ستا پر ذمه باندې پاته دي لمنځونه پاته دي روژې پاته دي د هغې د راګرځولو فکر کول د هغې د راګرځولو غم خوړل چې در څو پورې د هغې د راګرځولو فکر او غم د انسان سره نه وي خالي په اجمالي توبه باندې د سړي توبه پای ته نه رسېږي ځکه چې ستا پر ذمه قضا سوي لمنځونه دي چې در څو پورې ته ژوندی پر تا باندې واجب و فرض دي د هغې راګرځول که ستا پر ذمه باندې قضایي روژې پاته دي که ستا پر ذمه باندې مالي زکاتونه پاته دي که ستا پر ذمه باندې فرضي حج پاته دی چې در څو پورې ته ژوندی ته په دې مکلف پر تا فرض دي پر تا واجب دي چې هغه به راګرځئ چې در څو پورې د هغې د راګرځولو فکر او غم ستا سره نه وي در هغې وخته پورې خالي په اجمالي توبه باندې سړی نه معافیږي او نه اجمالي توبه سړي ته کار ورکوي. زه د دې یو څه شکل تاسو ته پیښوم د ټولو څه مخکې به سړی په خپله زندګي کې د خپلو لمنځو د ابتدا حال معلوم کړي چې زما څومره زندګي وسو چې پر ما باندې لمونځ فرض سوی دی پر نارینه ده که زنانه ده د لویوالي او د بلوغ څه وروسته پر د باندې لمونځ فرض کېږي. د نارینه د بلوغ علامت احتلام دی د زنانې د بلوغ علامه حیض او بیماری ده لیکن که چیرې دا نسی معلوم نو بیا که نارینه دی که زنانه دی کم سے کم پر 15 کاله باندې باید چې ځان بالغ وبولي او د 15 کالو څخه زندګي را روانه کړي چې زما د 15 کاله څه ونیسي در دې اوسه پورې 100 کاله عمر دی او په دې عمر کې زما څه څومره لمنځونه قضا سوي دي د هغې لمنځو ترتیب جوړول د هغې لمنځو فکر کول د هغې لمنځو د راګرځولو غور کول. ما درته ویل د هغې لمنځو د راګرځولو دپاره اسانه طریقه هغه دا ده چې د هر فرضي لمانځه سره د ځانه سره دا ضروري ګڼل چې یو لمونځ به زه راګرځم او چې در څو پورې دغه لمنځونه نه یې راګرځول سوي او د دې غم نه یې خوړل سوي او د دې فکر د سړي سره نه یې سوي صرف په اجمالي توبه باندې د سړي معافي او مغفرت نه کول کېږي. بعضې انسانان خو داسې چې هغې د خپل بلوغ اندازه ولګوي نو ډېر انسانان مبارک انسانان دا دي چې 15 کاله کې یو لمونځ نه یې قضا سوی دا زموږ معاشره کې سته زما د فلار دی الله تعالی قبر د جنت ډک په کومه ورځ باندې وفات کېدی او ما ته دا ویل چې زما څه په ټوله زندګي کې یو لمونځ قضا دی بس هغې در یو ځایه پورې زه تلم او پر لارې باندې سایکل راته پنچر سو ما در هغه کلي ځان نسو رسولی چې هر څومره مې وځغلاوی تیمم هم نه ورته جایز لیکن هغې ما ته ویل بچی د دې یو لمانځه دپاره ما 1000 واره قضا راوړې نو بعض انسانان خو دا دي چې د هغې څه په ټوله زندګي کې یو لمونځ نه یې قضا سوی په دې امت کې الله تعالی داسې انسانان هم پیدا کړي دي او د مؤمن د شان سره دا مناسب ده چې هغې د مسلمان په کور کې چې د هغې په زندګي کې د داسې یو لمونځ نه شي قضا ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې 9 کاله ته زندګي ورسېده بچی پر لمانځه ودروه
چې 10 کاله ته ورسېدله بچی پر لمانځه باندې وها او در 15 کالو پورې پر لمانځه باندې د عادت کا او د 15 کالو څخه بعد پر د لمونځ فرض دی چې د عادت جوړ شوی بیا د سل لمونځ نسی قضا. لیکن کچیر د یو چا سل منځونه قضا شوی دي او پر د باندې قضایي منځونه ستا نو بیا خو د هغې دپاره طریقه دا ده چې دی د یو کاغذ راواخلي پر دې کاغذ د نن تاریخ ولیکي چې زما عمر دې حتی را رسېدلی دی نن د پلانکي کال د روژې 22 ورځ ده او زما پر ذمه باندې دومره لمنځونه پاته دي چې زما څه قضا سوي دي او زه د دې لمنځو د ادا کېدلو فکر لرم او زه په خپله زندګي کې د دې لمنځو قضا راګرځوم او کمی د لمنځو قضا نه راوګرځوله دا زما وصیت دی چې زما د مرګ بعد به زما د مال او د ترکې څخه د دې لمنځو فدیه ورکول کېږي دا پرچه به د نن سره ولیکي دا به کښېږدي په دې کې دا فایده ده که چیرې دی اوس مړ سي او د ده پر ذمه لمنځونه یو د وصیت نه دی لیکلی بیا خو هغه وارثان په دې نه دي مکلف چې د ده د پیسو څخه به د ده لمنځو سزا فدیه ورکوي بیا به د ده لمنځو سزا دی ویني که چیرې هغه قریبانو د ده د مال کې د ده د لمنځو فدیه ورکړه دا د هغو احسان دی لیکن هغې باندې ضروري نه ده او که ده وصیت لیکلی او په دې درمیان کې پر د باندې مرګ را ورسېږي او د ده پر ذمه باندې لمنځونه پاتې بیا دی ځینې فارغه دی دا قریبانو باندې واجب ده په دې مکلف دي چې د ده په دې ترکه کې به د ده د لمنځو فدیه ورکړي که هغو نه کور ګناه د هغو په غاړه د ده په غاړه نه بلل کېږي ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې کوم څوک پر الله او پر رسول باندې ایمان لري په کار دا دی چې یو شی دته د وصیت د لیکلو دا مخ ته پروت وي نو 2 ورځې که دی د وصیت د لیکلو بغیر تیري کې دا سړی ګناهګاره دی دا خوشکاره خبره ده چې زما او ستا په دې ګریوان کې وګورو که زه یم کته د هر سړي و مخ ته 10 د لیکلو وصیتونه پراته دي لیکن چې نه مې دي لیکلي سهار او ماښام د شپې او د ورځې زما او ستا زندګي په ګناه کې روانه ده ځکه د وصیت نه لیکل دا مستقله ګناه ده نو د ټولو څه مخکې دا کول چې یو ځل د خپل منځونه په وصیت کې لیکل او په وصیت باندې سړی نه مري او دا وصیتنامه ځان ته ایښول د هغې څه وروسته د لمنځو د قضا ترتیب روانول اسانه ترتیب علماو دا لیکلی دی د هر لمانځه سره بل لمونځ راګرځول د سهار د لمانځه سره یو لمونځ راګرځوه قضایي د ماپښین د لمانځه سره یو قضایي راګرځوه د مازدیګره سره هم راګرځوه د ماښامه سره هم راګرځوه که چیرې وخت در سره یې ډېر راګرځوه ښه خبره دا ده چې ستا قضایي لمونځونه ژر پوره سي او دې کې الله تعالی دا آساني هم کړې ده چې سهار سپېدې را وچاودل سي بیا در لمر ختو پورې په دې دوران کې پر سړي باندې د سهار د 2 رکعاتو فرض او د 2 رکعاتو سنت سما سوا لمونځ نه دی جایز لیکن قضایي لمنځونه د سهار د لمانځه مخکې وروسته چې هر څومره کوي جایز دي او د مازدیګر د لمانځه څخه وروسته در ماښامه پورې لمونځ نه دی جایز لیکن قضایي لمنځونه چې ته هر څومره کوي الله تعالی اساني کې کړي دا هغه ټوله کې جایز دي نو په دې شکل باندې خپل منځونه روا کول بعضې خلک ماته وایي چې دا خو یو چا په واټساپ کې لیکلي دي چې په دې آخري جمعه 4 رکعات نفل وکړه که 4 رکعات لمونځ وکړه ګرد ژوند قضایي لمنځونه نه دا اصلي خبرې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیث دا فرضي لمنځونه دي د هر لمونځ جلا ادا کول غواړي د سړي پر ذمه باندې پاته دی د هر لمونځ جلا قضایي راګرځول غواړي دغه رقم انسان د خپلو روژو حساب وکړي ډېر خلک خو دا ځي چې روژې پر فرض سوي الحمدلله ټولې نیولي لیکن که چیرې د روژو قضا د سړي پر ذمه پاتې هغې هم د راګرځولو فکر کول چې دا روژه مې تېره سوه زه به خپلې قضایي روژې راګرځوم او په خپله وصیتنامه کې لیکل که زه مړ سوم زما پر ذمه دومره قضایي روژې دي د هغې به ترکه تاسو فدیه ورکوئ زما د ترکې دغه رقم د سړي پر ذمه باندې زکات پاتې د هر کال جلا جلا حساب لګول او زکات او احساب په ډېر احتیاط باندې لګول او په دې شکل ځان نقصان کول لیکن د الله حق او د غریب حق ته نقصان نه رسول او بیا قرار د هغې د ادا کولو فکر کول او په وصیتنامه کې لیکل چې زما پر ذمه باندې دومره د زکات رقم پاته دی او که چیرې ته مړ سوې ستا په مال کې بیا د قریبانو ذمهواري ده چې دوی به ادا کړي که دوی نه کې ادا ستا غاړې خلاصې دي بیا د دوی غاړې باندې باندې دي دغه رقم د سړي پر ذمه باندې حج پاته او درنه مسله ده او په کور کې اکثره پر کشرانو باندې حج پاتې لیکن زما او ستا رواج دا دی وایي زما مشر نه دی تللی نو زه حج له څنګه ولاړ سم حالانکه پر ده باندې هم حج فرض دی
او دی غریب لکه په دغه حال کې مرګ رالی پیغمبر علیه السلام وایي دا که په یهودو کې راپورته کېږي که په نصاراو کې زما په امت کې نسي راپورته کېږي نو چې کم چا دې ته نه کتل چې زه حج خوندي کولی سم کې نسم خوندي کولی حج فریضه ده کې خوندي کولی سي کې نسي خوندي کولی حج به ته ادا کوي دې ته نه کتل زما مشر حج کړی دی ستا ما کشر حج نه دی کړی پلان کړی دی پلان نه دی کړی نو حج فریضه ده چې څنګه در باندې فرض وله د کومې ورځ چې دی په دې کې ځنډ روان کړي در هغې وخته پورې چې ته ادا کوې دا ټوله زندګي دې په ګناه کې روانه ده ځکه ځنډ پر کې کول بلا ضرورته په حلو بانو باندې خپل حجونه ځنډول په دې باندې سړی په ګناه کې مبتلا دی او د دې سره د بندګانو د حقوقو لږ فکر کول چې د کم چا سره ما جنگ کړی دی جګړه مې کړې د کم څوک مې زهیر کړی دی د کم چا مې غیبت کړی دی د کم چا مال مې غصب کړی دی کم چا ته مې دوکه ورکړی دی د کم چا سره مې خیانت کړی دی د هغې لږ فکر کول چې در څو پورې تا ته ممکنه وي د هغې ذمه د خپلې غاړې یا هغې ته خپل حق رسول یا د هغې څه معافي غوښتل عام طور دا یوه ډېره د خوشحالۍ خبره وي د عامو خلکو دا ګمان چې یاره حقوق الله دا په توبه باندې معافیږي او د بندگانو حقوق په توبه نه معافیږي لیکن د حکیم الامت الله تعالی قبر د نور ډکې هغې د دې دپاره ډېره ښه طریقه لیکلې ده هغې دا لیکلې دي چې ته کوشش روان کا او دا فکر روان کا او دا سوچ روان کا چې زه به د بندگانو حقوق ادا کوم چې د کم چا باندې زما د لاسه تجاوز شوی دی کم چا ته ما تکلیف ورکړی دی د هغې حق مې خوړلی دی هغې ته به خپل حق ورسوم په دې فکر کې څه او که په دغه فکر کې ته وې الله تعالی مرګ در باندې راوستی الله تعالی د دې فکر په خاطر باندې تا د بندگانو د حقوقو خلاصوي او الله تعالی د خپل ذات څخه د خپلې خزانې څخه د بندگانو حقوق ورپوره کوي د دې دپاره هغه د مسلم شریف یو واقعه م را نقل کړې د بخاري شریف واقعه ده یو سړی دی هغې نه نوي انسانان قتل کړو د نه نوي کسانو قاتل دی یو عیسائی راهب ته رالی چې زه خو پر دې خپلو قتلونو باندې معافي غواړم پر دې توبه کاږم ما ته طریقه راوښیه هغه ورته وایي زما د کوډلې څه وځه ته ظالمې ته جابرې ته قاتلې ستا دپاره توبه نشته دی چې کله ناامیده سو چې ما خو نه نوي قتل کړي د توری په لاس کې دغه راهب یې پسې قتل کوي چې ته اسلم چې کله سل قطه پرکو باره د مسلمانانو یو عالم لرالی ورته حضرت زما سل قتلونه دی اوس مې د توبې اراده ده د دې مقتولینو د حقه څخه ما څنګه الله خلاص کړي دا ټول د بندگانو حقوق دي هغه ورته سړی الله تعالی خو توبه قبلوي لیکن د توبې دپاره بهترینه زمانه د توبې دپاره بهترینه مځکه ضروري ده ورته بهترینه زمانه خو روانه ده لیکن پلاټي کلي کې ډېر بزرګان او نیکان خلک دي پر هغه مځکه باندې ډېرې سجدې لګېږي پر هغه مځکه د نیکانو انسانانو ډېرې اوښکې تویېږي نو هغه مځکې له ورسه توبه وکړه الله تعالی به دې هلته توبه قبوله کړي هغه قاتل پر دې لارې باندې هغه کلي ته روان سو چې کله کلي ته ځي نو په لاره کې ناجوړه سو چې ناجوړه سو د پښو د چله ولوېدې باره پر دې سینه باندې یو ساتکی د دې کلي و طرف ته ور وڅکېدی چې درې ځایه پورې وڅکېدی باره مرګ ورباندې رالی د هلته مړ سو د مرګ څخه وروسته د الله تعالی د رحمت فرشتې رالی چې روح اعلی علیین ته وړو او په جنتیانو کې ایږدو ځکه د توبې په نیت باندې روان دی او د توبې په شکل کې د توبې په سفر کې دله مرګ رالی د الله د قهر فرشتې رالی چې د دې روح سجین ته وړو په جهنمیانو کې د دې روح ایږدو ځکه دا د سلو کسانو قاتل دی وایي چې د کوم کلي څه دی واتی د هغې کلي نوم کفاره دی او چې کوم کلي له ورځي علامه حضرت عبدالله ابن عباس روایت دی د هغې نوم نصره دی نو ورته د دې کلي څه خدای په دې کلي کې ګناهګاره دی هغې کلي ته یې ځان نه ورسوئ نو ځکه جهنمي دی نو مړې روح جهنمیانو ته استو د دې فرشتو پر دې ځای سره دعوه سو د الله تعالی د طرفه دستي جبرائیل علیه السلام رالی الله تعالی څه ورته قیسو بینهما مځکې پیمانه مځکې پیمایش چې دې سړي ته هغه د ګناهګارانو کلی ډېر نږدې دی چې د کم کلي څه دی راوتلی دی او که د دې نیکانو کلی ډېر ورنږدې دی چې کم کلي ته دی روان دی نو مځکې د ملایکې د مځکې سره پیمایش کوي لیکن د الله ترتیب داسې دی الله تعالی دې مځکې ته وایي تقربي لږ راوڅکېږه رانږدې سه او دې مځکې ته وایي تباعدي ته لږ ځینې لرې سه چې کله مځکې سره پیمایش وي د نیکانو کلی ډېر نږدې دی د هغې کافرانو کلی ډېر وروسته دی لرې دی نو الله تعالی د رحمت ملایکو ته ویلي اعلی علیین له روح په جنتیانو کې کښېږده
حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وایي د 100 کسانو قاتل دی، حقوق العباد ضایع کړي دي، د بندگانو حقوق، لیکن چونکې د بندگانو د حقوقو د ادا کولو په فکر، د توبې کښلو په فکر او په دې فکر کې چې زه به د دې جرم او د دې ګناه څنګه ځان خلاصوم، په دې فکر کې پر د باندې رحم، پر د باندې مرګ راغی او د دې په مقابل کې د الله تعالی رحم په جوش کې ور باندې راغلی. نو ما درته ویل چې د ګناهونو د مغفرت ورځې دي، د الله تعالی د طرفه د ازادۍ اعلانونه کیږي. نیکبخته انسانان د ځانه جوړ کړئ چې په نن مازدیګرونو کې ستاسو د جنت اعلان وسي، ستاسو د جهنم څخه د ازادۍ اعلان وسي. کم نصیب انسانان د ځانه مه جوړوئ چې روژه تېره سوه، مغفرت تیر سو او رحمت تیر سو او نن د ازادۍ د جهنم څخه اعلانونه دي او زما او ستا نوم په هغه لیست کې رانسي. بیا خو د خدای په قسم د زندګۍ د ټولو څخه بدبخترین انسانان ما وتایو. نو الله تعالی دې دا ورځې قبول کړي، الله تعالی دې د نن مازدیګر په وخت کې، د روژې د هر پاته مازدیګرو په وخت کې زموږ او ستاسو د جهنم څخه د ازادۍ اعلان وکړي. الله دې دا څو خبرې قبول